نن سبا په انسانانو کې وفا نشته نو په ځناورو کې به د کم طرف وفا راشي. ملګرو ډولفن لګېدلی دی، خپله مالکه جیسیکا چې ده نو هغه یې لوړه تېره کړله او هغه یې د دنیا نه رخصت کړې ده. دا واقعه په کوم ځای کې راغلې ده او تاسو به ټول حیران شئ او بیا چې ده نو دا ډولفن لګېدلی په خپل ځان په خپله باندې هم ختم کړی دی. ویډیو راسره مکمل وګورئ. ملګرو دا چې ده که نه دا واقعه په امریکا کې راغله. په امریکا کې یو میرین پارک دی چې په هغه پارک کې چې ده نو خلک راغونډېږي او دا ډولفن او جیسیکا چې ده نو دوی به یو داسې شو کوله که نه چې دا ټول خلک به حیراناوه. دا چې وه نو دې شوګانو کې به ورته دوی ته غټې پیسې میلاوېدلې. ډېرې به داسې پاللی و که نه دا ډولفن چې دې خپل نوم دی اوکرا، دې خپل نوم دی اوکرا ډولفن. او دا ډولفن یې داسې ساتلی لکه د خپل بچي خوراک به یې ورله ورکاوه. ټوله ذمهداري چې ده نو په دې باندې وه. یو ځل یې داسې شوله که نه یوه ورځ چې دا ډولفن او دا جیسیکا چې ده که نه دوی چې ده نو شو کوله یو اکدم چې دا جیسیکا چې دا نیغه چوته شي او چې کله واپس چې دی نو د اوبو ته ورغوپه شي که نه د هغه نه پس چې دی نو ډولفن ولګي او دا مکمل طور باندې ختمه کړي. چې کله چې ده نو د دې وینې چې ده نو اکدم بره راوخیږي خلک چې ده نو کوشش وکړي که نه چې دا جیسیکا بچ کړي. خو په دغه ټیم کې چې ده نو ډولفن ډېر زیات غوسه وي نو څوک چې دی نو د ډولفن خواله نشي ورتللی. د دې اصل نوم دی اوکرا چې د ډولفن خواله څوک نشي ورتللی. ډولفن په نورو خلکو باندې هم حمله وکړي او بیا مکمل طور باندې جینۍ چې ده نو هغه یې د دنیا نه رخصت کړي. هغه خپله مالک په خپله باندې وخوړه ځکه چې هغه د خپل زوی په شان چې دی د ډولفن ساتلی و. خو ډولفن بیا هم ولګېدو. د خپله مالکه جیسیکا چې ده نو هغه یې د دنیا نه رخصت کړه. د 26 کالو جیسیکا چې ده نو هغه یې د دنیا نه رخصت کړه. ملګرو اوس چې ده نو ډولفن چې ده نو 2-3 ورځې داسې خفه و که نه چې خوراک یې هم نه کاوه. ډولفن د ډېر خفګان د وجې نه چې دی نو هغه خوراک نه کاوه. بیا چې دی نو دې له ډاکټر هم راوستو او دی بالکل خوراک نه کاوه. بیا ډولفن ولګېدو په دې اوبو کې ورغوپه شو. 2 غنټې چې دی نو په دې اوبو کې و. د هغه نه پس چې دی نو دې پسې ډاکټر راشي، په دې پسې نور خلک راشي او دا ډولفن چې دی نو بهر ته راوباسي چې دې سانس چې دی نو مکمل طور باندې روغ شوی دی چې دی نو ساه چې دی نو ختم شوی او دا پسې هم د دنیا نه رخصت شي. ملګرو ډولفن بیا هم خفه و چې دا زما نه څه غلطي وشوه. خو ډولفن چې دی نو خپله مالکه جیسیکا چې دی نو په خپله باندې تېره کړه او په خپله لوړه تېره کړه مکمل طور باندې د دنیا نه رخصت کړه. نن سبا په انسانانو کې وفا نشته نو په ځناورو کې به څه وفا راشي. ملګرو تاسو ته به پته وي که نه نن سبا انسانانو کې وفا نشته نو په ځناورو کې به څه وفا راشي. ځکه چې جیسیکا لګېدل وه د خپل زوی په شان چې دی نو ډولفن ساتلی و او ډولفن چې دی نو خپله مالکه په خپله باندې چې دی نو هغه تېره کړه او هغه یې د دنیا نه رخصت کړه. دې واقعه په امریکا کې راغلې ده که نه تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ. د جیسیکا چې کومه فیملي ده نو هغه په میلیونونو ډالر چې دی نو ورکړله ځکه چې هغه چې دی نو دغه شو کوله او په شوګانو کې به دوی ته په زرونو باندې ډالر میلاوېدلو. په دې چې دی نو ډېر زیات ډالر به دوی ته میلاوېدل. ملګرو د هغه وجې نه چې دی نو دا جیسیکا چې دی نو د دنیا نه رخصت کړه. ملګرو تاسو به په دې سوشل میډیا ډېره کتل وي او تاسو ته به اصل حقیقت پته نه و چې دا واقعه په کوم ځای کې راغلې ده. تاسو ته به اوس پته لګېدلي. نو ټول زما دا ویډیو شیر کړئ، زما یوټیوب چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ.